سورة الفاطر د مکی سورت ده او په دې کې 15 آیتونه دي او 15 رکوګانې دي او په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى خپل معرفت بیان کړی دی چې الله او پیژني کته واستیا دي نو سورت سبا کې الله سبحانه وتعالى د پیغمبر تذکرہ کړی و دلته به تاسو اوس دا وایي چې الله او پیژني د موحد او د مشرک په منځ کې فرق به الله سبحانه وتعالى بیانې او دغه د پر ډېر ناشنا مثالونه راوړي چې د مشرک مثال دي سي د موحد دي سي د کافر دي سي د مسلمان دي سي نو د دوه یو شان نشي کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض طول صفتنا د کمال خاص الله لردی نوې پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکې دی. فاطر مطلب نوې پیدا کون کې دی الله نه مخکې څوک نه و چې هغه د زمکې او اسمانونو پیدا کړي نو اول پیر چې د زمکې او اسمانونو پیدا کړي هغه الله سبحانه وتعالی ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن کې بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکې دی بدیع اول پیر پیدا کړي ځکه دی بدعت ولکی یعنی دا په دین کې نوې کار دی مخکې دي سينو الله سبحانه وتعالی فاطر دی فاطر مطلب نوې پیدا کوونکی اسمانونو د زمکې جاعل الملائکه رسلا ګرځون کې د ملائکو د استازي رسلا ملائک چې د الله سبحانه وتعالی طرف نه راځي هغه دي استازي جوړ کړي دغه پیغام را رسي اولی اجنحه خوندان د وزرو مثنا وثلاث ورباع دودوا ودري وسلور يزيد في الخلق ما يشاء زیاتی په پیدایش کې سچي واري ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر شی باندې قدرت لرونکی دی. یعنی د مخلوق په پیدایش کې که زیادت کې کمی کوي الله سبحانه وتعالی قادر دی باغی باندې نو باز ملائکه ته دو وزري ور کړی دي باز ته درې ور کړی دي باز ته سلور ور کړی نو باز ته شپږ سو ور کړی لکه څوک جبرئیل علیہ السلام د بازو کې په لکونو وزري دي د الله سبحانه وتعالی طاقت ما يفتح الله للناس من رحمه هغه سچرا کولو کې الله خلقو ته رحمت فلا ممسك له نشتي سوق بندون کې غیلرا وما يمسك او هغه چې الله بن کې فلا مرسل له من بعده نشتي را کولون کې غیلرا رستو د بندولو د الله نه دغه د زړه د انسان مطمئن شي په الله باندې یقین ساتي. ما يفتح الله للناس من رحمه الله چې کوم رحمت تعالی درکې کنه د ټول مخلوقات راجم شي نشي بندول او چې الله یې نه درکې نه چې ټول مخلوقات راجم شي تعالی نشي درکولای. ځکه حدیث ته ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې د رسول الله سره په سورلې باندې سور ماته وی چې غلام ما شومه یو خبر یې دي ساته یو خبرو د رسول الله دا خولي و کچتر ټول امت راجم شي چې تعالی نقصان درکې نو تعالی نقصان نشي درکول مگر دومره جلالی کوي او کله ټول امت راجم شي تعالی فائدې درکې تعالی فائدې نشي درکول مگر دومره جلالی کوي. دې بازو غریبانو زړه خړو خپل دې بازو کې صدا مطلب دی چې دا پلانې او الله نیم کې زما په رزق کې ګوتی وي او زما په قسمت کې ګوتی وي رزق قارس صدر الله طرف دی ته مطمئن اوسه سچ الله درکې داخله کې من کول نشي او چې الله من کړی دي نو داخله کې درکول نشي. وهو العزيز الحكيم او غزور ور حکمت والده يا ايها الناس خلقوا اذكروا نعمت الله عليكم یاد کئ نعمتونه د الله پتا سبحانه د الله معرفت پکې دی کنه زی په زی د الله د قدرت او د دلایل خبره وکي. اذكروا نعمت الله عليكم یاد کئ نعمتونه د الله پتا سبحانه
هل من خالق غير الله اشتی سوک خالق سوا دلانا يرزقكم من السماء والارض چی رزق در کئی دا اسمان و دا زمکینا سوکشتی اللہ وی نو چی نشتی نو بیا ولی بندگی خالص دا اللہ نکی لا اله الا هو نشتی اقدار دا بندگی سوا دا غنا فانا توفکون سنگا اڑولے کے گئی دا حقنا وان یکذبوک او کدروجن گنی دویتا فقد کذبت رسل من قبلک نو یقینا دروجن گنلے شوی دی رسولان مخکستانا وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله توابس کیگی کارونا اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالى دا خبر دي انسانانو ته بیانې چې دا خو حق د چې زبتا سو بدویم بیر پاسوما د دنیا به ختمي نو چرته دوکنه شي يا ايها الناس اي خلقو ان وعد الله حق يقينا وعد الله حق وعد فلا تغرنكم الحياة الدنيا ندوك دي نکړی تاسو ژوند د دنیا پدې چې د دوک نشي ځکه چې دنیا د ژوند چې د دوک ده لکه سات لشتي به نشتی او د الله چې کوم وعده دغه دوک نه ده حقیقت ته نه چرته د دې دوکې د لاسه حقیقت پرې نه دی چرته د دنیا د لاسه حقیقت پرې نه دی ولا يغرنكم بالله الغرور او دوک درنه کی تاسو لره په الله باندې دوک در کون کې شي یعنی څه شی دی دوک نه کی چرته د الله نه یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان سشي ته دا غټ رب نه اړولې سشي دوک کړي ادومه زور اور بچانه ته چاړولې ادومه مهربانه بچانه ته چاړولې ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان ستاسو دشمن دی نو ونیسئ هغه دشمن ډیر خلک دشمن مني خو دشمنی نیسي نه ګوره لکه ډیر خلک سوي چې شیطان زمونږ څه دی دشمن دی خو ګوره دشمنی نه نیسي ځکه که دا شیطان دشمن نیوي نو به ځان ساتلې دغه په خبرو کې باندې راتله نو په خله باندې شیطان زمونږ دشمن دی او اعمال ته چې وګورئ ما قد شیطان هغه اعمال کې کم جوړه غوي انما يدعو حزب یقینا شیطان را بلی خپل ډله ليكونوا من اصحاب السعير چشي دوی دور ولونا الذين كفروا لهم عذاب شديد او کسان چې کفر کړي دي د دوی د بار سخت عذاب دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړي دي او عملونه کړي دي نیک لهم مغفرة واجر کریم واجر کبیر د دوی د بار بخانه د لوی اجر دی وزدین بعد الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي چې یو سړی شیطانی گمراه کی او داغه د بد عمل هغه ته خيستخ کاری کی آیت دی او هغه سړی یو شان دي چې الله په هدایت باندې مضبوط کړي افمن زين له سوء عمله اي بس هغه سو چې خيسته کړي شوی دی هغه ته بد عمل داغه فرآه حسنا وین یغیر رخصته دې داغه چا په شان کې دي چې په هدایت باندې نشي کېده فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يقينا الله گمراه کوي چې لرچوړي او هدايت کوي چې چوړي الله دې موږ ته هدايت نصیب کړي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لاړ دي نشي ساستا بدوی پسې د وجد افسوسونه الله اکبر پیغمبر بڑے سوچ کو کنه پیغمبر و چې د ساده ونه وزینه دغه سور سوچونه جیته کې موږ بار دا خبرو کړی چې مسلمان خیر خوای میشه ان الله علیم بما يصنعون
یقینا الله په دې باغ کارونو چې دوی کوي. اوس په دې بعد دلایل بیانې نور د الله د قدرت د الله د توحید. والله الذي يرسل الرياح او خاص الله غزات جرالیږي هواګانی فتثير سحابا نو پورته کوي وریځي فسقناه الى بلد ميت نبوز منګه غيو وچ خارتا فاحيينا به الارض بعد موتها نراجوندی کو باغی سرزمک ورست د وچوالی داغینا كذلك النشور دغشان بستاسو دوباره پیدایشی. من كان يريد العزة سوق چی غواړي عزت فلله العزة جميعا نو خاص د الله په اختیار کې دی ټول عزت. هر انسان عزت غواړي. الله دې عزت لاره دغه ده د عزت لاره کومه ده هغه د الله سبحانه وتعالى دین دی. ولې چې عزت ټول الله بلاس کې عزتونه ټول الله سبحانه وتعالى بلاس کې. تاسو دا غواړي چې الله دې عزت نصیب کړي نه دغه دین راونی شي د بی عزتۍ نظام بچ کوي د الله د نافرمانی نظام ساتي. ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وسوي موږ دې چې قوم چې الله موږ له د اسلام د لاسه عزت را کړی دا کله چې موږ د اسلام نه علاوه په بل شي کې عزت لټو نو الله به موږ ذلیل کوي. موږ سو تاسو وایزه دا و چې د مسلمانانو دا کم عزت او رعب دی او دبدبه ده په دنیا کې غټ خلک شمارل کېږي او د ټولو قومونو نه په اوله کې د دوی نوم اخیستل کېږي مسلمانانو دا و مسلمانانو دغه الله سبحانه وتعالى کارونه دی هغه راکړی د عزت. یعنې موږ چا څه پېژنو که دا اسلام نه خو موږ به دغه خلک وایي دغه انسانان خوراک څښاک کوو د کېږو سهار پاسه او بیا خوراک څښاک او قضای حاجت او نور به څه هېڅ هم نه. خو د څومره عزت چې موږ ته میلاو شوی دی د الله سبحانه وتعالی د دین د لاسه. بیا د الله سبحانه وتعالی په دې دین کې چې څوک دیندار دی یعنې په دې مسلمانانو کې چې څوک دیندار دی دغه بیا سم عزت دی باچایي باچا. او د دې عزت نه هغه سړی خبرې چې چاله الله ورکړي د خلکو د زړونه الله سبحانه وتعالی دې سړي ته مایله کړي په لاره رواني که ناشي که سجدې کي که څه خدمت دي که څه کار دي که درس کې د خلکو ټول کینی پاسي د الله سبحانه وتعالی هغه رحم او کرم دی چې په دې سړي باندې کړی. د ډاکټر عزت کې کېږي ډاکټرۍ د لاسه انجینرۍ د لاسه او د مالدارۍ د لاسه او د باچا د باچایي د لاسه هم یو وخت پوري مثلا کې ته په انجینیر باندې د بلډینګ نقشه اچې کنه نو چې نقشه په جی جام بوته کې چې نقشه دی واچول بیا به خبرې کې مړ د ابو د شړې زوی د نقشه کګا چولې دوی نو خپل مطلب پوری دغه عزت کو دغه شم مالدار پیسو د زوی ته مالدار شي به ته ګوریم نه بچا د خدمت دی راغلی خدمت ختم شي به ته ګوریم نه به څه بدره دی او یو هغه سړی چې الله ته دین نصیب کړي همیشه به ته دغه عزت کې دغه احترام بګاسه محبت دې کې عزت ول الله سبحانه وتعالى ورکړي. نه که تاسو د غوړی چې الله تاسو ته عزت درکې نو په دین باندې به منګولي مضبوطی لګوي او چې کوم ورسته سو منګولي په دین مضبوطی ولګي پوه شي چې عزت تاسو ته ملو الله سبحانه وتعالى موږ ته په دنیا او آخرت کې عزتونه نصیب کړي. إليه يصعد الكلم الطيب خاص الله تورخيجي باكي خبري والعمل الصالح يرفع او نیک عمل پورتکی الله زانتا الله ته پاک اعمال برخیجي یعنی پاکی خبر الله ته خيجي کړه تر الله ذکرو کې ملائک دا خبر چاته ورخیجي الله ته ورخیجي نیک اعمال کې د الله ته خيجي بدی کې فائدہ چاو د ذهن لړ الله سبحانه وتعالى بره الیه یصعد خيجي الله ته خيجي خطو څه مطلب دی خو الله بره دی کنه او چې الله هر ځکه دی نو به څنګه الله وی چې خيجي الله ته به دې څه ویل چې رسي الله ته رسي به صحیح خو الله خو خيجي والعمل الصالح يرفع او نیک عمل الله یوچتای نو خيجي اوچتای
د دوه ټکی په دلیل چې الله سبحانه وتعالى برده والذين يمكرون السيئات او کسان چې چلونه جوړي د بدو کارونو لهم عذاب شدید غوی د بار سخت عذاب دی ومکر اولئک هو یبور او چلونه د دې کسانو تباکیږي والله خلقکم من تراب او الله پیدا کړی تاسو د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم جعلكم ازواجا بګرځولې تاسو جوړي وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه او نه پورته کوي او زنانه په خېټه کې او نه زیږي هغه مگر په علم د الله سره کله به پیدا کی کله به نه پیدا کی څومره وخت به په خېټه کې ټول علم د الله سره وما يعمر من معمر او عمر نور کړي کیږي یو عمر ور کړي شوی ته ولا ينقص من عمره او نه کمیږي د عمر نه الا فی کتاب مگر دا په کتاب کې دی کتاب لوح محفوظ کې دی څومره عمر دی څومره بزیاتی څومره کمیږي ټول لیکل شي زما واست عمر هم لیکل شي سبحان الله دا ناشنا خبره ده ورخه موږ دلته نه شو کنه او زموږ عمر لیکل شي دي چې ډیر شي دي زموږ خپل خاص ملګری په مجلس کې موږ نه شو دوه درې ملګری ماته یاد او موږ به دي شي اکثر ما دا خبرو کړم مجلس کې موږ ګور څومره ناشنا خبره موږ ټول نه شو ګور یو موږ کې مخ کیږي نو دوه درې به کېتلی یو به مخ کیږي یو ورځ به دې سره چې مخ کې ومنګ زو نو سوچ پکار دی الله نه یره پکار دی خپل وخت قیمتي کې خپل جون قیمتي کې بل چې تاسو الله طاقت تر کړي خصوصا د ځوانان چې کوم دي اوس طاقت ته بیا به جاړي او ډوکی به کمزوري او طاقت بني والله لازم بیا به ارمانونو کې سم ارمانونه به وکي نو اوس موقع دی خپل وخت نه فائدہ واخلي ان ذلك على الله يسير يقينا ذكر بلا بن يسان وما يستوي البحران او ندي برابر دو دریابونه الذي قدرت تګور چې دو دریابونه یو ځای روان کړي هذا عذب فرات سائغ شراب دا یو خوږ دی ډیر خوږ دی تندماتون کې دې ساندیس کل دي وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دې تریو دې او دوه سړي یو ځای روان دي تاسو باندې سبا خو دا ویډیوګان انټرنیټ راوتی دي خلکو کې ډیر سہولت ده پدې کې تاسو یو ویډیو لیدلی چې دوه دریابونه مجمع البحرین چې کوم ځای کې دوه دریابونه یو ځای کې دا یو سمودي ده دا بل دي سلک داغه نه رنگ دي کمزورې او د دوانه سبحان الله تبه حیران شي چې دوی په دې منځ کې کم دیوال دي یعنی وبا د دې خونه وروړي د دې خونه وروړي یو خو دې چې زرنګونه برابر یو شان یو سره زرنګونه یو شان پته نه کې دي چې نه وړېدل خو د رنگونه بالکل بدلی دي یو د وبتک شنيري بل د لګي معمولی شنيري خصپاخ کاری جدا خو یعنی دغه ویډیو ته په غور سره ګوره کس قطره ته ثابت کړي چې دې جن دې خروړې دې جن دې خروړې نو دنه یو ناشنا دیوال رب العالمین والے کړ یعنی که انسانان په دې دریاب کې دیوال وایي څه دیوال بیا زم چې لسمنټ نشي ټینګې دا وبچی براشي بیا ویش ځم په دې ملک کې سیلابونه راغلي اسین چیرې دا پټي مټي دا شیډه خراب کړو خلکو ته بیا وټي وایي وی د سین د لوخه چې خراب شوی د خپل زینه دی خورولېدل دا اوس واپس اړو دي سمي وټي وته ولې دنګي جمع وکنه دوی سم ګرم لګي ورسه خالی پراته او چې معمولی وړې شو د سین په الله بیا راوست هغه وټي هغه بوکلینونو هغه کارونه هغه شیول هغه مهنت هغه ارسه لاړو بیا تاسو نشي یوس خلک غلی نه اوس پرې دی خپل مرزي د سین سره وینه کی الله طاقت سره څوک څه کولای شي نو دا الله طاقت
ومن كل تأكلون لحما طريا او د هر یو نخری تاسو تازه وخه وتستخرجون حلیه تلبسون او روباسی کاله چې غوندې تاسو وتر الفلك فيه مواخر او یني بتکشته باغی کې شلون کې دوبودي لتبتغوا من فضله د دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ در الله قدرت. بعض مفسرین دا خبرم کوي وې دې کې چې الله د دوه دریابونو دا خبر وکړه نو اشاره دې ته وکړه چې دا یو کافر دی نو بل څه دی مسلمان دی نو خوې رنگ بین هر سره دوی بدللی کې دې نشي چې کافر او مسلمان دی یو شانی لکه څنګه چې د دوه دریابونه یو شان کې دی نشي. یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل ننباسي شپه په ورځ کې او ننباسي ورځ په شپه کې وسخر الشمس والقمر او تابع کړي دي نور او سپومې کل یجري لاجل مسمى طول روان دي ترنيټه مقرر پوری ذلكم الله ربكم دغه صفاتون ولا الله دې رب دې استاسو له الملك دغه د پاره بچای ده شکر دې چې دغه الله زمونږ رب دې او موږ دغه بندگی کو نو د تندې یوازې هغه ته لګي او د نور خلکو ته چې وګوري نه ته تباله د نعمت احساس وشي. ابلوز مکتو په انټرنیټ کې یو هندو غټ سړی د غټ په حکومت کې انډیا په حکومت کې څه شی دی او دا ټایم ای او یو شیزانی د مرینه نیول ټای چولو خورو شو سم دبدبه بدل ته غوا ولاړی نه غواغه میچاز د چیرې لاسونه دي شونی چې وګړي میچاز یو کې به وسکی نه ما سوچ کوم دا اوس ګورځه د بسمره هاي تعلیم کړی خصومره مالدار دی سمره دبدبه ده سمره روب دی خو په دې خبره د دماغ نه دی کولو شي چې ته سکه ته څنګه د غوا بندګي کې ته څنګه د میچازیس کې هغه ژوندې ذات پر خو دې په غوا پورې به دې غوا حفاظت هم تکي کته سو خل کړي نه د کوم ملکونو کې چې غوا عبادت کیږي لکه انډیا شو نور ملکونو شو روزانه دوی نه قانون راو باسي کچا غوا ته سوي 15000 روپۍ جرمانه کچا غوا لاله کړه جیل ته بچو کچا غوا ته بد سترګو کتو اله به سزا تاسو خپل معبودانو خیال ساتي هغه به تاسو خیال ساتي نو دوی لګي دا غوي خیال ساتي نبی په کوم ځای کې چې ثابت هي چې د مسلمان غواله لکړي د لړ شي غریب وبد هلوي وېټه کوي خپل غوادي سکی اجر اخلاص کی نو چې شو هغه ذهن چې شو هغه عقل نه د الله شکر دی چې موږ ته د توحید نصیب کړی دی والله دې مرګ پورې موږ بدی ساتي. والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر او کسان چې تاسو یې را بلې سوا د الله نه اختیار نه لري د پوست کې د اډو کې د کجوري وان تدعوهم کتاسو आवाज کې هغه ته لا يسمعوا دعاءكم دوی ناوري आवाजونه استاسو ولو سمعوا بالفرز واوردوا بالفرز ما استجابوا لكم نو خبر نشي قبل ولا استاسو حاجت نشي پورا کول استاسو اولنی خبر سره اے مشرکه وغریب دې مشرک کمثل العنكبوت اتخذت بيتا جوله د قرب شند د عقیده غریب راټینګی کا وای دی غراش اول غسته د بابا اورینه اول خبر سره اورینه نادي اوري او نادي شو نادغه نادو زوري جوړ کړي زه سید واستا سره به ومنو د دې مناظره کې جدلن فرزن زه سې شو زه او دې اوري او ته د مالدار کنه دا به دې ته د کوم زینه درکې د حاجتونه به دې ته سم پوره کوي بیا پساو شو اول اورینه ک اوري نبی به حاجتونه ستاسو پوره کوي د چا حاجت دې اوسه پوره کړه کم چې د منجوران ناشتي درباریان مليدري کنه ناوی غریبانو سره 400 پیسې نه یو سره نه ناغه یو ته وي چې ته څنګه ورننه وزي دربار ته نو مخ ته غټ ډبې لګولې پلاني بابا په نوم وروا چورو راځي کی
نتبه ورواچه د بابا په نوم 100 روپۍ یعنی 100 روپۍ نشتی بیا بدن ورشي بابا سی بچی راکه خو غونته کی لیونیه 100 روپو دغه ضرورت ته ور کړی او څه غواړي زوی ته غواړي نو دوله په کار چې خپل بابا نه بخپل پیسې وړي کنه سره زمونږ نه پیسې لیو د پلاني په نوم دومره ورکو او به دغه لپاره چې کم چلونه جوړ کړي ایو ورغه ما بخپل دې ورغه نو ډایرک دي کسانو راټینګ څه کې نه وي او بجې زمونږ منختر او دغه دبي ته دغه ورواچ یعنی دینه بغیر بابا سیب چیرې پیسو نه بغیر ټوخیم نه کوي سوروا چوزر کو هغه پیسې زیرو سیلګي ونته کې ورواچو ودا سیدي لګي غریب دغه لګي راوړي و بس دغه دې ما بس بیا نو بس بیا به ګیلم نه کې دې مو وراندې دغه ګور بیا به ګیل نه کې مطلب څه دی یعنی کې کار دې نه کیږي بیا موږ به دې چې بلوز بیا مخ راوچت کړي را رواني چیرې کار خونه شو پیسې د سواسینو په دې پیسو باندې سن کی سم شوړو بس چې کار وشي نه د پیسې د قبر ولا دي اخو نه دي خدای چې کوم ناسي بار د ډاکوان دویلی نو چې د دې بابا دومره طاقت ته د دې قبر ولا دومره طاقت ته یو د خپل کسان دي مالدار کی دوی لري سور کی الله یورينا کوورینو سبدل درکی ويوم القيامه يكفرون بشرككم او بورز د قیامت به انکار کوي استاسو د شرکنا ولا ينبئك مثل خبير او خبر نشي در کولای ته په مثل د خبردار ذات الله زما په شان خبره ته سګ نشي کولای چې په مړو د ژوندو په حالاتو پويګم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اي خلق تاسو محتاج الله ته طول خلق الله ته محتاج دي فقيران دي والله هو الغني الحميد او الله بحاجه استایل شوی دی یشاء یذهبکم کواری غبو بزی تاسو وياتي بخلق جديد او رب ولنو مخلوق وما ذلك على الله بعزيز او ندذكر بلا بندگران ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشي پورته کوله یو پورته کون کې بوج د بلچا هر سړی ته بداغه اعمالو جزاء بدلا سزا د بوت ملوي یو کس د بل بوج نشي چتوله وان تدعو مثقله الى حملها او كوازکی درن بوج ولا خپل بوج پورته کولو ته لا يحمل منه شيء نشي پورته کېده دا غنس شي ولو كان ذا قربا اگر که خاوند خپل ولی قیامت پرز کې څوک چاته आवाज کوي چې راشه زمانه دا بوج دروند لکه اوچت کړلو نشي اوچتول اگر که خپلوانی می خوځدې ساتي چې الله پیغمبر ته چې پیغمبر ته خوري واضح بیان کړي خوري نصیحتونه کې وحي بیانې خود دین هر سړی فائدې نشي غسته دین باز خلق فائدہ علي انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب یقینا تیر ورکیا کسانو ته چیرېږي د خپل رب نه په غیب واقاموا الصلاه وبند کید منزه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه او چا چې ځان پاکون یقینا پاکول کوي د پاره د فائدې د خپل ځان د سن پاکو د ګناونو نه د شرک نه بدعاتو نه والى الله المصير او خاص الله ورګرځیدل دي وصلی الله سبحانه وتعالى په راتلون کې سلور آیتونو کې د مؤمن او د کافر په منځ کې څه بیانې فرق ببيني سناشنا خبر الله كي وما يستوي الأعمى والبصير
او ندی برابر لندولدنکے ولا الظلمات ولا النور او نتیاری او نرنا ولا الظل ولا الحرور او نسور او نگرمی وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندی برابر ژوندۍ او نمړي دومره خوږی خبره الله کوي دې لپاره چې خلک به پوښ خو بس بدبخت به هم دي چې الله په دې خبرونه پوي ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اوريچات جواري وما انت بمسمع ما في القبور او نیت اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دي کافرانو مثال دي سره لکه قبرونو کې چې پراته نو یو مسله خدا شو کافران د مړو په شان دي دیو مسله دا شو اے پیغمبر په قبرونو کې چې څوک دي ته غوي د خبرې نشي اوروله ناغه مسله ثابت شو کنه مو سورج به موږ بحث وکړو چې اصل دا چې مړی نه اوري ور الله پیغمبر ته نشي اوروله ان انت الا نذير نیت مگر یرا ورکون کې إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا لقلي منغت بحق سرا زير وركونك أو ير وركونك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير او نشتی یو امت مگر تیر شوه ده باغی که یر ورکون که و این یکذبوک او کدروغ جنوی دوی تاتا فقد کذب الذین من قبلهم نیقینا دروغ جنوی لیدی پیغمبرانو دا کسانو جی مخیو دا دوینا جاءتهم رسولهم بالبینات راغلی وغویت پیغمبران دا غوی بخکار معجزاتو و بالزبر و نسياتنا سرا وبالكتاب المنير وبكتاب رنا ولا سرا وبالكتاب المنير أو بكتاب رنا ولا سرا ثم أخذت الذين كفروا بيراوني والما كسانش كفر كليو فكيف كان نكير نسنگش عذاب زما غيلرا بي الله سبحانه وتعالى خپل عظمت او معرفت دلیلونه وبیني الم تر ان الله انزل من السماء ماء اي نګوري ته چې یقینا الله را لګري دي د برینوبه سورة سبا فاطر ياسين دروان سورتنا دي موضوع التوحيد والشرك ده واضح ده ان شاء الله تاسو به پويږي نه پويږي نزدیک موږ روانه ترجمه کوو او دا هرې خبرې سره چې ودرېږو تفصیل کینه بیا به خبر ډیره زیاته وګدې شي نو دې ځکه الله بیا د قدرت دلیل بیانوي اي نه ګوري ته چې یقینا الله را لګري دي د بري نه وبه فاخرجنا به ثمرات نروباسو منګه باغې سره میوي مختلفا الوان واچي مختلف دي رنگونه داغي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوان او د غرونو نه ټوټي دي سپین او سری مختلف دي رنگونه داغي غرونو کې مختلف رنگونه دي کنه د کانو د رنگونه چې جدا جدا دي الله سپین بګيري سر بګيري تور بګيري وغرابي بوسوس او د قارغانو بشان تکتور دي بس بګيري سي غرونه ومن الناس والدواب والأنعام او د انساناننا او د زندسرنا او د سارونا مختلف الوان كذلك مختلف دي رنگنا د دوی دغشان انما يخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه ببندگانو داغي علماء صفت الله د علماء کوي الله زما په بندگانو کې زمانه سګری یا سګ دي علماء دي د علم فضیلت آداب فواید دا موږ تفصیلی درسونو کې بیان کړي خو دې کې یو فائدې تاسو ته بیان کړم هغه دا چې دې سیمولیانو شتي چې هغه په ګډ وډو سر دي او
ګناونه کوي او خډیر دي شتي کې نشتي الله خو دې کوي چې زمانه ډیر یری نو دا څنګه نه دا لپاره لنډه خبره ته کوم او یاد ساتي دا ډیره هم خبره د عوام په دوه قسم دي عام خلک په دوه قسم دي دیندار او بی دینه نو دغه شند مولیان سو قسم دي دوه دیندار او بی دینه دوه کسان دي جامعین فارغ شو سبق وي نو سبق خودوان وي خو دی یو کی تقوا شتی دی بلکې نشي دا یو د الله نه یری د بل نه یری نو دوه کې فرق راغی کنه نو لازم نه چې سړی مدرسې نه فارغ دی به تقوا دار یو دی به د الله نه یریږي او دی به لازم نه کی دی چې سړی د مدرسې نه فارغ دی جامعې نه فارغ یونیورسيټي نه فارغ او غړ سبقونه ویلی او پی ایچ ډي کړي او ډاکټورای کړي او بیا مغه ګناونو کې منخته یو د الله لار په یو طرف دی بروان په بل طرف دا لازم نه ده په دې مسله ورسېږي کنه چې د علماء دوه قسم دي ان الله عزیز غفور یقینا الله زور ورده بخانکم کې ان الذين يتلون كتاب الله یقینا کسان چې ولي کتاب د الله واقاموا الصلاه وبند کوي د منځ وانفقوا مما رزقناهم او خرچ کوي د مالونو چې ورکړي دي منګه ویته سر وعلانية ففتاو بخكارا يرجون تجارة لا تبور امید لري د دې تجارت چې چری به ختم نشي ليوفيهم اجورهم د دې لپاره چې پوره ورکړي دوی ته اجرونه د دوی ويزيدهم من فضل او زیات ورکړي دوی ته د فضل خپلنا انه غفور شکور یقینا غابخن کې قبلهم كده والذي اوحينا اليك من الكتاب او غچ وحي کړي د منګتا ته د کتابنا هو الحق دارشتني دا مصدقا لما بين يديه تصديق كون کې د داغي چې مخکې د دین دا چې مخکې د دین دی ان الله بعباده لخبير بصير یقینا الله بقبل بندگانو بانی خامخا خبردار دی لدن کې دی اوس دینه بعد الله سبحانه وتعالى دی امت خبره کوي چې دا کتاب ما دی امت لور کو دوی ته پیغمبر ولګو نو په دوی کې درې قسمه خلق پیدا شو ثم اورثنا الكتاب بیا په میراث کې ورکو منګه کتاب الذين اصطفينا من عبادنا هغه کسانو ته چې غوړه کړی دي منګه د خپل بندگانو نه فمنهم ظالم لنفسه نو باز د دوی نه ظلم کوونکي دي په خپل ځان اورنه قسم دي ظلم کون کی څه مطلب دی په ګناونو کې پراته دي ومنهم مقتصد او باز د دوینا درمیانه تلونکي دي ګناونه مشتي خو نیکیان مشتي گزاره کوي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او باز د دوینا مخکې کیدونکي دي نیکیانو ته په توفیق د الله سره دغه اوچت خلک لکه سوق لك صحابه الكرام تابعين طول لو خلق ذلك هو الفضل الكبير دا مهرباني لو يدا جنات عدن يدخلونها جنتنا دامي شوالي تبا داخلي قدوي يحلون فيها من أساور اچولکی بدوی تباغی کی بنگڑی من ذهب ولؤلؤا دسرو زرو ملغلرو ولباسهم فيها حرير او جامي دوی بباغی کی ریخمی وقالوا ويبدي الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن كل صفتنا الكمال خاص الله لردي اغزات بويت زمنا طول غم ختميږي چې کله د خپل جنت کې خودش په دې سره غمونه نه ختميږي چې مال د سره ډیر د زمکه د پټې دی والله لازم کدي بچاین نه ته پوښتنه نه بچاین چي
دوی دومره غمونه دي او کدی بچایانو ته زمونږ د ژوند پته ولګېده نو موږ به مړه کړي زمونږ نه به د ژوند په زور واخلي زمونږ دومره ښایسته ژوند دی د الله بندګي به کې وکړو درسونه به کې وکړو تلاوتونه به کې وکړو عبادتونه وکړو بیا د شپې ورشو پیسې به کې ځان له وګټو بیا د شپې ورشو تلای کې به ځان کمبل راوځو خڼارې کوو د پراته بیا راپاسو بیا په څومره ښکلی ژوند دی غم پکې نشته دومره او دې بادشاهانو سره چې څومره غم دی د بعض وایي چې پلاني ملک باچا شوې باچا شوې یو کور ته نشي راټینګولی چې دوه درې بچي دي ملک راټینګول د ډېر غټ کار دی ډېر غټ کار دی نو دا غمونه په پیسو په مالونو په ځمکو په کورونو په بنګلو سره نه ختمي غم که ختمول غواړي الله بندگی کوه او چې په جنت کې د قدم کې خود ورسره ختم شي الله دې زموږ د غمونه ختم کړي ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمونږ خامخا بخونکې قبلونکې دی الذي احلنا دار المقامه من فضله هغه ذات چې راکوز کړیو مونږ د کور د اوسېدو ته د مهرباني خپلنا لا يمسنا فيها نصب نبرسیږي مونږ ته بدی کې څه تکلیف ولا يمسنا فيها لغوب او نبرسیږي مونږ ته بدی کې ستړی والے دا خو جنتیانو جهنميان والذين كفروا لهم نار جهنم او کسان چې کفر کړي دي دوی لره اور د جهنم دی لا يقضى عليهم فيموتوا فیصله بنشي کېده بدوی باندې بس چمړ شي ولا يخفف عنهم من عذابها او نبشي سپکې دي د دوی نه عذاب د دور كذلك نجزي كل كفور درشان بدل ورکو منګ هر ناشکرتا وهم يصطرخون فيها او غیبت چغوي فریادونه بکي بدغور کې ربنا اے رب زمنګ اخرجنا روب سمنګ نعمل صالحا عمل بنيكو غير الذي كنا نعمل غير داغين چې من بکول اولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وبویل شي ورته آیا عمر نو درکړې منګ تاسو ته دومره چې نصیحت غستو باغی کې هغه چې نصیحت غسته دي عمر خو مل درکړو خو تاسو د نصیحت نه فائدہ نه واغستې چې دا غسته او ته فائدہ واغسته بس ته نشپېته کال عمر دې تیر کو 50 کال دې تیر کړو سلويخ دې تیر کړو او یا دې تیر کړو دین معلوم ته چې ما واپس کې دنیا ته وجاءكم النذير او راغلو او درغلو تاسو ته ير درکونکې فذوقوا فما للظالمين من نصير بس وسكين نشتي ظالمان لرئيس مددگار ان الله عالم غيب السماوات والارض یقینا الله هو دې په پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې انه عليم بذات الصدور یقینا غفو دې په خبرو چې بسینو کې دي هو الذي جعلكم خلائف في الارض خاص الله غزاد چې وی ګرځولې تاسو په یو بل بسیوسی دونکي بزمکه کې د سلسله الله نه ختم کړی انسانانو ده روانه دغه شان یو لړ شي بل لذي بل لړ شي بل لذي ټول امتحان دی ذکر الله سوئی فمن كفر فعليه كفر نو چا چې کفر کولو باغ باندې وي کفر داغه نقصان هغه ته دی ولا يزيد الكافرين كفرهم او نزياتي كافران لرا كفر ددوي عند ربهم بنز درب ددوي إلا مقتا مگر غسا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا او نزياتي كافران لرا كفر ددوي مگر تاوان قل تورتوايا أرأيتم شركاءكم خبر راكي ببارد دغ معبودان
استاسو کی الذین تدعون من دون الله هغه چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه ارونی ماذا خلقوا من الارض روخی ما تجس پیدا کړی دی دوی د ځمکې نه ام لهم شرکو فی السماوات ایشتی دوی لره برخه په اسمانونو کې سغوخه یې کړه اسمانونو کې صحیح صدا زمکه کې څه چل کړي دي څه شیخ روخه ام اتیناهم کتابا ایا ور کړي دي موږ دوی ته کتاب فهم علی بینه من نو دوی بخکار دلیل دی د کتابنا الله یې موږ چې د اسماني کتاب راځي کړي شرک کوي که څنګه ځکه چې دې پیغمبر خو نه مين بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بلکې وعده نه کوي ظالمان باز د بازو سره مگر دوکه إن الله يمسك السماوات يقينا الله راتنگي اسماننا والارض وزمكا ان تزولا د خوزیدو د دې دوانونه چونه خوزید ادمان ولئن زالتا او کچرتا وخزیدو ان امسكهما من احد من بعد نشرا ټینګول دي لرئیسو کرستو د الله نه لازم که وسوک را ټینګي کی اسکن د زلزلې چې ترایشي بدهلی بدهل او د دنیا د ټکنالوژي کم زیته ورسېده د انګريزان کم زیته ورسېده خو هیڅ څه نشي کولای انه كان حليما غفورا یقینا الله دې صبرناک بخونکه واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه کړیو دوی بالله باندې مضبوط قسمونه دوی د رسول سم دراتلو مخ کې مضبوط قسمونه خورسه لئن جاءهم نذير کچر دراغه دوی ته ير ورکون کې ليكونن اهدى من احدى الامم نو خامخا کی بدیر هدایت والا د هر یو د امتونونه یره کله مونږ ته د پیغمبر راولېګو کنه مونږ به ومنو مونږ به هدایت والے فلما جاءهم نذير نو هر کله چې راغی دوی ته ير ورکون کې ما زادهم الا نفورا زیاد نکو دوی لره مگر نفرت استكبارا في الارض ومكر السيء د وجه د لوی کولونه بزمګه کې او د وجه د بد مکرنا ولا يحيق المكر السيء الا باهله او نراګيري بد چلونه مگر حقدار خپل دا سړی په خپل چلونه کې بخپل ونخلی بیا فهل ينظرون الا سنة الاولين نو انتظار نه کوي دوی مگر د طریقې د پوخانو څه طریقه ده عذاب راتله فلا تجد لسنة الله تبديلا نو هیڅ رب ونمو میت د پاره د طریقې د الله بدلیدا ولا تجد لسنة الله تحويلا او هیڅ رب ونمو میت د پاره د طریقې د الله ولیدل اولم يسيروا في الارض اي نګرځي دوی بزمګه کې فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بچیو ګوري چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې د دوینا وکانو اشد منهم قوه او هغه ډیر سخت د دوینا په طاقت کې وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض او ندی الله چې عجز کې هغه رس شی په اسمانونو نه بزمکه کې انه كان عليما قديرا يقينا غدي بوها قدرت لرنك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا او كشرتراني ولله خلق بسبب عملون ددوي ما ترك على ظهرها من دابه ننبي بريخو دي بشاد ازمك باندي وسيدنك
د الله دې مهرباني ته ګوري الله وی کما د وخت حساب کولای د وخت څوک پاتې شي به مکه هیڅوک نه پاتې شي خپل ځان ته وګوري لري مزي کله موږ سره حساب کی کتاب شروع کی چې څنګه موږ ګناه کوو موږ راټینګي موږ پاتې شو زناور بم پاتې نشي والله ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى مگر ورستکی دوی یوی نیټه مقرره ته خای وخت را روان دي فإذا جاء أجلهم نكل جراشي نيتددي فإن الله كان بعباده بصيرا نيقينا اللادي ببندگانو خفلو لدنك نیټه چیرې بیا الله وسره حساب کې الله سیم لیدون کې د اعمال او د ټول معلوم دي